ورته ډېر څه ویلې چې مې وباسئ ویل نه جي ته غږ مه کوه زه م لاړم ورپسې چې د قبر ړومبۍ تخته یې را لرې کړه په خدای قسم په کرسۍ ناست یم دومره لړمان ترې راووتل او دومره ویښته وپې او داسې قرار شو چې ما نه ډب ډوټ ووت او په سیکل راسور شم او بجلیګر ته مې ځان راورسول زمونږ قبرونه به د لړمانو ډیپو وي زمونږ قبرونه به د اور تنور وي څلور ملوانو باندې کار نه کېږي خو بیا دا ملواڼې چې دا تا ورسره ټول کال ښه روزګار یې او ته مړ شې ملا به دا ووایي چې دی دې خدای وبخي وبه او سمام پوه کړي دي چې قرآن تلاوت وکړي خپلو مړو پسې بخئ او روټۍ دې دلګانو نه وخورئ او پیسې هم ترې والئ نغدې تاسو خیال راغی داسې وطن دی یا داسې قوم دی نن په دنیا حیبت راغلی دی چې هله بي اے پاس به الیکشن ته ودرېدی شي که دا د اسلام ملک وی او دا د مسلمان ملک وی دې کې به دا شرط لګېدلی وی چې څوک د قرآن پاس یې هغه به الیکشن ته ودرېدی شي پکار به نه چې چا له قرآن ورځي چا له حدیث ورځي چپ شو کړکړو چا له قرآن او حدیث ورځي هغه الیکشن ته ودرېدی شي نن چا چې د انګریز قانون نه وی ویلی هغه الیکشن ته نشي مطلب یې څه دی مطلب یې دا دی چې انګریز نه وي هغه به نشي ودرېدی مسلمان به نشي ودرېدی دا ستا ملک دی یا دا ستاسو وطن که زما په واک وی او چا زما منلی مفتی محمود صاحب د خدای پاک وبخي ما ته وی ته هلکه الیکشن شوق ولې نه کوې مالې مفتي صاحب په ارام کښېنه په دغو کې به زه څه کوم پیسې ملی کړي هلته به راته دا ځای خوځوي هلته به زه تقریر کوم بس رانه هر څه به هېر شي مفتي محمود صاحب داسې وخندل چې سر یې په ځمکه کښېښود ما ته بس په ارام کښېنه توبه هم ده تاله به بیا نه ویم دغو سره به زه څه کوم لا اله الا الله محمد رسول الله زما دې په دې کلمه قسم وي او الله دې د مرګ په وخت کې دا کلمه ما ته نصیب نه کېږي که زما به د ادنا نه واله تر اعلی پورې د ملک د حکمرانۍ شوق وي نو زه به په څلور مذهبه مسلمان نه یم زه اوس بادشاه یم اوس بادشاه یم هغه بادشاهي نه غواړم چې سبا جواب نشم ورکولی رحمان بابا وایي ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې و بیړه دې غر کشه د اقتدار په فنګر دې سر خورې لګیا ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې عقوبت به دې یو خڼ د سینې وځي په دې ټکي پوه شوئ ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې که چا تله د انصاف په لاس کې درکړه نو خپل خر واورئ په خدای قسم درته خورم چې د اسمان ارادې ګوره دې پاکستان ته ښې نه دي د اسمان ارادې درته ښې نه دي دوه کاره وکئ د عیاشۍ مرکزونه ختم کئ ښځې کنټرول کئ ښځې په کور کې کښېنوئ او د امریکې پوجا پاټ پرېږدئ که نه آسمانی به د حضرت نوح علیه السلام غوندې طوفان در باندې راشي تباه به شئ جاړئ به هغه عمري زندګي چې کومه ده